السلام علیکم ملګرو. افغانستان یو ډیر بغیرته ملک دی. بغیرته ځکه دی چې ټول عمر زموږ ملک کې تیر کړو او بله شپه موږ نه میچ وګټلو، نو داسې جشن یې کولو، جشن نه بلکې د جاهلیت مظاهره یې کوله چې انډیا والے خوشحالولو. نو ای متعلق را سره یو ویډیو شعیب اختر په دې باندې ریاکشن ورکړی دی، تاسو یې وګورئ. और लाते जाओ मीडियोकर एवरेज लोग और पेंडे लाते जाओ। याद रखना, कौमें ठीक बंदे को स्पेस देती है, जगह देती है, वो बंदा फिर एंटिटीज क्रिएट करता है और फिर कॉर्पोरेशन बनती है, इंस्टीट्यूशन बनती है। तो लोगों ने मजाक ही बना लिया। मेरा कहना है कि ब्रांड बिल्डिंग, वो ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती, वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती है जिससे ब्रांड बनते हैं। अब मैं इस लंबी डिबेट में क्या कहूं कि पाकिस्तान जो आज पहुंचा है जिस हालात में, और क्रिकेट टीम जहां खड़ी है, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है ऑफ देयर ओन चॉइसेस दैट दे हैव मेड फॉर लास्ट 20-30 years. Keep on bringing the same people, keep on doing the same mistakes, and you'll get the same kind of results in end of the day. ویډیو تاسو وکتله چې د شعیب اختر خبره خو د کرکټ متعلق وه، خو د افغانستان باره کې څو نه وي، خو زه تر افغانستان باره کې ویم چې دا په ټوله دنیا کې که دوی د چا نه نفرت کوي نو د پاکستانیانو نه کوي. او حالانکه هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، او انډیا والا یو غیر مذهب ملک دی او هغوی سره داسې ولاړې څنګه چې یو دوه روریان ولاړي په یو محفل کې یا یو دغه کې، نو دارنګې تاثر ورکوي. امید دی چې نننی ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. چینل باندې چې څوک نه وي د زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب